السلام علیکم. جوړ په خیر په دې هیله چې روغ جوړ بستئ. په نننۍ ویډیو کې تاسو ته ښیم چې څنګه کولی شو په میسنجر کې له ګروپ څخه ځان وباسو. تاسو مثال یو ګروپ جوړ کړی دی او غواړئ د هغې څخه ځان وباسئ، نو څنګه کېږي؟ راځئ په دې باندې شروع وکړو. اول راځو درسره مخکې میسنجر خلاصو. کله چې میسنجر خلاص کړئ رابه شئ دلته هر ګروپ چې تاسو غواړئ نو د هغې څخه ځان وباسئ، د هغې څخه ځان ویستلی شئ. مثال ما سره خو د ګروپ نشته خو دغه یو ګروپ دی، دا زموږ خپل د پوهنتون ګروپ دی، نو په دې باندې موږ کولی شو چې نه ځان وباسو. خو زه دې نه ځان نه وباسم او طریقې تاسو ته ښیم چې سره کوم کار کېږي. رابه شئ په دې ګروپ به کلیک وکړئ. کله کلیک وکړم څنګ کې دغه علامه چې ده دا په دې به کلیک وکړئ او لاندې به راشئ په something wrongs په دې باندې کلیک وکړئ. کله چې په دې کلیک وکړئ نو په هیټ سپیډ باندې به کلیک وکړئ، بیا به په سینډ فیډبیک باندې کلیک وکړئ. کله چې په دې کلیک وکړم بیا به په لیو ګروپ باندې کلیک وکړئ. کله په لیو ګروپ باندې کلیک وکړم بیا به په لیو کلیک وکړئ او په دې ډول به د ګروپ څخه ووځئ. خو زه ځان نه وباسم ځکه مهم ګروپ دی. که تاسو چېرته ځان ایسته نو کولی شئ چې په دې طریقه باندې د ګروپ څخه ځان وباسئ. او که ویډیو مو خوښه شوې وي ډېره ښه طریقه ده، په دې باندې طریقه باندې کولی شئ تاسو ځان وباسئ. بعضې ګروپونه وي چې ملګري زړه نه وي چې دا د ګروپ کې پاتې شي، نو په دې طریقه ځان ایستلی شئ. او که ویډیو مو خوښه شوې وي ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.